وحي بالقرآن ترنم يدفع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هیله کوم چې تاسو به ټول جوړ او روغ یاست او د صحت جامې به مو په تن وي. محترمو، لکه څرنګه چې په تېره سوې خپرونه کې موږ د مکې مکرمې د بتپرستۍ په حواله بیان وکړي، همدارنګه په دې خپرونه کې د یهودیت او نصرانیت پر برابر بیان کوو چې یهودیت او نصرانیت په جزیرة العرب ته څنګه داخل شو. اوس به هغه بیان درته وسي چې یهودیت او نصرانیت کله او څنګه و جزیرة العرب ته داخل سوه، او بیا د پاریس د مجوسیانو یا پارسیانو حکومت څنګه و یمن ته راغلی. تاسې ته معلومه ده کله چې سرور کائنات محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په رسالت سره مبعوث کړل سو، هغه وخت پارسیانو پر یمن حکومت کاوه او د نجران خلق نصارا وه. د یمن ځینې حصې یهودیان او ځینې حصې نصارا وه. دغه مختلف ادیان و جزیرة العرب ته څنګه داخل سوه؟ په عربو کې خو دغه شان نه و موجود. په پخوا کې ټول عرب موحدین او د ابراهیم علیه السلام پر دین وه. نو دغه نور ادیان څنګه دلته راغله؟ لکه څرنګه چې مخکې د بتپرستۍ په حواله بیان وسو، دلته د یهودیت او نصرانیت په حواله بیان کیږي چې دغه ټول ادیان و جزیرة العرب ته څنګه راغله. هغه داسې چې د شام څخه ځینې یهود د یو ظالم پاچا د ظلم په سبب یثرب ته چې په وروسته کې یې نوم مدینه منوره سو او خیبر ته مهاجر سول، او دغه ځایونه یې د ځان وطن وګرځول. دا خو یثرب او خیبر ته د یهود راتګ شو، مګر هلته په یمن کې هم ډیر یهود موجود و. نو دغه یهود کله او څنګه دلته یمن ته راغله؟ قصه ډیره اوږده ده، مګر ډیر تاریخ پوهان یې د ربیع ابن نصر په قصه سره شروع کوي. هغه داسې ربیع ابن نصر چې د یمن پاچا و، د یو خوب ولیدی چې دغه بیان او قصه د تاریخ ټولو علماو لکه طبري، ابن کثیر، ابن الاثیر او تقریبا ټول مؤرخینو ذکر کړی دي. کوم وخت چې پاچا خوب ولیدی، څرنګه چې په هغه وختو کې نجومګران، جادوګران او کاهنان پر خلکو او د خلکو پر عقایدو او عباداتو مسلط و. دا ولې مسلط و؟ ځکه کوم وخت چې شرک او کفر په عالم کې نشر سول او الهي دین پټ او ورک سو، نو خیالات او اوهام په خلکو کې نشر سوه. په دغه سبب جادو او جادوګران، منجمین او کوډګران د اعتبار خوندان سوه. د خلکو د رجوع ځای دوی وګرځېدل. کوم وخت چې د یمن پاچا خوب ولیدی، نو یې د خوب د ترجمې دپاره جادوګران او منجمینو ته رجوع وکړه او د هغو څخه یې مرسته وغوښتل. قصه ډیره اوږده ده، مقصد دا چې هغو ورته وویل ستا د خوب معنا دا ده چې د حبشیانو حکومت به یمن ونیسي. پاچا وویل دا به څه وخت پیښه سي؟ دوی وویل 80 یا 80 کاله وروسته. پاچا د دغه خوب په لیدلو او د هغه په ترجمه پر خپلو اولادو او لمسیانو وبېرېدی چې ټوله اولاده به مې د حبشانو په لاس ووژل سي. نو یې اراده وکړه چې خپل اولاده د یمن څخه و عراق ته نقل کړي، او په عراق کې حرا چې د نجف او کوفې په منځ کې دی، د یو منطقې او د ښار نوم دی، د خپل اولادې او کورنۍ د سکونت دپاره اختیار کړل. نعمان بن منظر د هغه وختو د عراق مشهور پاچا د دغه ربیع ابن نصر د اولادې څخه دی. ځکه ربیع بن نصر خپل کورنۍ هلته نقل کړه او بیا د د اولادې پاچاهي تر ډیره وخت هلته پاته وه. دغه نعمان بن منظر بیا په وروسته کې زموږ په قصه کې ذکر کیږي، په یاد ولرئ. په مدینه منوره کې د تبع پاچا جنگ
څه موده وروسته دغه ربیع بن نصر پاچا مړ سو او د ده زوی د ده پر ځای کښېنستی او پاچاهي یې د ده په اولاده کې پاته سوه، تر څو د ده په اولاده کې یو نفر د تبان بن اسعد په نامه سره پاچا سو او تبع ورته ویل کېدل. اصلا تبع د یمن د پاچاهانو لقب و، یعنی په تیرو وختو کې د یمن وهر پاچا ته تبع ویل کېده، د روم وهر پاچا ته قیصر ویل کېده، د پاریس وهر پاچا ته کسرا ویل کېده، د حبشې وهر پاچا ته نجاشي ویل کېده نجاشي، او د مصر وهر پاچا ته فرعون ویل کېده. نو د هر ځای پاچا خاص لقب درلودی. دغه د یمن پاچا تبان اسعد چې لقب یې تبع و د یمن د مشهور پاچاهانو څخه دی. ډیر لوی شان او شوکت یې درلود. ټول یمن د ده تر لاس لاندې و، غني او سخي سړی و. ده به همیشه سفرونه کول، د یوه ځای څخه بل ځای ته د سیاحت او تجارت لپاره بتلی. یو وخت د یمن څخه و شام ته رهي سو. په لار کې خپل زوی په یثرب کې چې اوس مدینه منوره ورته ویل کیږي د تجارت د ځینو کارو دپاره پرېښاوه او دی شام ته ولاړی. خو دلته د تبع د زوی او اهل یثرب په منځ کې داسې اختلاف پیښ سو چې تر منځ یې جنګ ته سره ورسېدل او په دغه جنګ کې د تبع زوی ووژل سو. کوم وخت چې و تبع ته دا خبر ورسېدی د شام څخه بیرته راوګرځېدی، غواړي چې یوازې د خپل زوی قاتلان ته نه بلکې ټول اهل یثرب ته جزا ورکړي. دلته نو د اهل یمن او اهل یثرب په منځ کې جنگ شروع سو او جنگ ډیره موده دوام وکړي. مګر تبع په دې جنگ کې یو ډیر عجیب کار ولیدی. هغه دا چې د یثرب خلکو به د ورځې د دوی سره جنگ کاوه، خو کوم وخت چې به ماښام سو او دوه لښکرې به سره جلا سولې، د یثرب خلکو به دوی ته خواړه او دسترخوانونه را لېږل او د میلمه پر ډول به د دوی عزت کاوه. تبع ډیر په تعجب کې و چې دا څنګه خلک دي، د خپلو دشمنانو عزت کوي او خواړه ورکوي، څوک دومره سخا او کرم لري. مګر بیا هم تبع نیت کړی و چې د خپل زوی بدله او انتقام واخلي. جنگ دغسې دوام درلود تر څو چې د یثرب د یهودو د عالمانو یا علماو څخه دوه نفره و تبع ته ورغلل او غوښتل یې چې د ده سره خبرې وکړي. ده هم اجازه ورکړه او ورسره کښېنستل. یهودو ورته وویل ته څه اراده لرې چې دومره جنګ کوې؟ تبع وویل غواړم چې دغه یثرب خراب کړم. دوی وویل دا کار نسې کولی، قسم په الله چې الله جل جلاله به د مخه تر دې چې ته یثرب خراب کړې تا هلاک کړې. تبع وویل دا څنګه درته معلومه شوه؟ دوی ویل دا وطن د نبي د هجرت ځای دی، دغه ځای ته به راتلونکی نبي هجرت راکوي. دا ښار نه خرابیږي او نه یې خرابولی شي. تبع پوښتنه ځینې وکړه چې تاسې په دې حال څه خبر یاست؟ د یهودو علماو وویل دا زموږ په تورات کې راغلی دي. ورونو دا دې تاسې ته معلومه وي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم یوه علامه نه بلکې ډیرې علامې د یهودو سره په تورات کې لیکلي او موجودې وې، او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وخت ټول یهود په دې پوهېدل چې دا هغه وعده سوی نبی دی. مګر د عناد، حسد او غرور، ځاني ګټو او نفسي غوښتنو په سبب یې ایمان نه راوړی. کوم وخت چې دغه یهودو علماو تبع ته دا بیان وکړي او تبع تر اوسه تورات نه پیژني، نو یې د تورات په باره کې پوښتنې ځینې شروع کړې. یهودو هم د خپل دین، توحید او تورات په باره کې پوره معلومات ورکړل او ټول شان په تفصیل سره ورته بیان کړل. دغه دینی او کتابي خبرې د تبع پر طبیعت ښې او برابرې ولګېدې، ځکه یهودیت الهي او آسماني دین و. تبع هم د یهودیت دین اختیار کړی او یهودي سو. د یثرب د خرابولو یې ډډه وکړل او د یثرب خرابول یې پرېښودل او مخ پر یمن رهي سو.
په همدې هیله قدرمنو اوریدونکو دا و زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم تاسو ټول په پاک رب سپارم پاته ژوند مو نیکمرغه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسربل هذه الدنيا سبته من لظاها كم تكبل كم ليالي